د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت په خیر ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته په سر کې یادونه کې که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي په اوسني وضعیت کې به افغانستان ته ستون نشي. ښاغلی اشرف غني له PBS شبکې سره په مرکه کې زیاتوي نه یوازې دا چې له افغانستانه یې هیڅ پیسې نه دي وړي بلکې په دې هیواد کې یې شخصي شتمنۍ هم لوټ شوې ده. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني له PBS شبکې سره په مرکه کې ویلي هغه تر وروستۍ دقیقې له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو دفاع ته ژمن و او نوموړی د هیواد د مشرتابه وروستی کس و چې له افغانستانه وتلی دی. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي زه به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هیواد ته ستون نشم خو خوښ به وم چې د یو افغان په توګه داسې افغانستان ته ستون شم چې هر افغان ته ارزښت ورکول شي داسې ځای ته چې افغان ښځې ځوانان او بېوزله افغانان پکې ونډه ولري او بالاخره موږ داسې ثبات ته ورسیږو چې تر اوسه موږ ته نه دي راکړل شوي. ښاغلی اشرف غني ټینګار کړی له داسې شرایطو سره مخ شو چې په قربانۍ ورکولو سره یې جمهوریت نشو ژغورلی او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې شخصي شتمنۍ هم لوټ شوې ده. قدرمن دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا ښه وخت.